Hello dear friends, welcome back to Hope English Academy. Hope you all having a great time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. یو ځل بیا هوپ انګلیش اکیډمي ته ښه راغلاست. ملګرو لکه څنګه چې په تیر درس کې موږ تاسو د بي سي پر غټ حروفو باندې د هغه د لیک په اړه باندې موږ تاسو غږېدلي وو. نو نن به موږ تاسو د بي سي په سمال لیټرزو باندې یعنی په کوچني حروفو باندې موږ تاسو غږیږو او د دغه په اړه باندې به انشاءالله زه تاسو ته بهترینه پریکټیس ښیم، بهترین تمرینات به ښیم چې ستاسو د انګلیسي په خط کې به ډېره مرسته در سره وکړي. نو که مو چېرته دغه ویډیو خوښه شوه ویډیو ته لایک ضرور ورکړئ او که څه نظر لرئ لاندې په کمنټ کې مو خپل نظر زموږ سره حتما شیر کړئ. ملګرو لکه څنګه چې موږ تاسو په تېره ویډیو کې د غټ ABC په اړه باندې غږېدلي وو د لیکلو په اړه باندې، نو په دې ویډیو کې موږ تاسو د انګلیسي د کوچني حروفو په اړه باندې غږېږو چې دا ډېر مهم حروف دي د دې زده کړه، ځکه چې دا په انګلیسي خط کې اکثره دغه حروف کارول کېږي چې کوچني حروف دي. نو ملګرو لکه څنګه په تېره ویډیو کې موږ تاسو ویلي وو چې کتابچه باید چې په دغه ډیزاین سره کېښودل سي لغونې داسې کږه وي، که ناست مثلا موږ تاسو داسې سیده یو نو کتابچه باید دغه رقم کېږدو تر څو پورې د خط لیدلوری مکمل موږ تاسو ته په صحیح طریقه سره معلوم سي. او د قلم نیول مې هم په تېره ویډیو کې تاسو ته ویلي وو چې څنګه موږ تاسو باید چې قلم ونیسو. او په دې ویډیو کې راځم یو بل ډېر ښه دغه درته ښیم، هغه دا دی تخنیک چې اکثره که موږ تاسو فکر وکړو په فارسي خط کې یا هم په پښتو خط کې یا په انګلیسي کې دومره ښایسته لیکل سوی وي دا خط چې موږ تاسو هر څه کوشش کوو خو موږ تاسو هغسې نشو لیکلی. په دې دلیل سره موږ تاسو ښایسته نسو لیکلی چې په هغه کې یو رمز دی، یو کار دی چې موږ تاسو هغه ته نظر نه نیسو، هغه دا دی چې د خط نریوالی او ډبلوالی. نو په خط کې یوازینی شی چې زیات په خط کې ښایست راولي هغه دا دی چې د خط نریوالی او ډبلوالی دی. فرض مثال موږ تاسو یو خط لیکو، که زه ولیکم مثلا دا رقم ته خسته ما ولیکلو صحیح شو، مثلا بیا راځم چې غواړم چې دغه خسته ښایسته ولیکم نو دا رقم به زه لیکم. نو که موږ تاسو فکر وکړو په دغه دواړو کې دغه ښایسته معلومیږي نسبت له دغه نه. دغه اوس ولې ښایسته معلومیږي؟ په دې خاطر چې په دې کې نریوالی او د خط ډبلوالی دا پکې شتون لري. نریوالی ډبلوالی موږ تاسو په کوم وخت کې پیدا کولی سو؟ په کوم وخت کې موږ تاسو په خط کې راوستلی سو؟ په هغه وخت کې چې کله قلم ته فشار ورکو خط ډبل وي، خو چې کله قلم ته فشار کم ورکو هغه خط نری راځي. نو نریوالی او ډبلوالی دا باید چې زموږ ستاسو په خط کې موجود اوسیږي تر څو پورې زموږ ستاسو خط ښایسته راسي. نو اوس راځم درته د ABC په اړه باندې اولینی حرف چې دی A دی، د A په اړه باندې زه تاسو ته یو دوه درې تمرینات در کوم، زیات صفحه نه پرې ډکوم ځکه چې ستاسو وخت هم ضایع کېږي او دلته په کتابچه کې هم دومره ځای نشته ځکه چې شپږ حروف دي نو دا مکمل بیا نشي پکې راتللی. کم کم درته لیکم، ورسره هم هغه تمرینات ورسره لیکم چې ستاسو سره په هغو حروفو کې بیا مرسته کولی سي. راځم فرض مثال زه درته لیکم A. دغه د A حروف ما ولیکلو صحیح شو. موږ تاسو ویلي وو چې کوچني اکثره حروف په دغه کې راځي، په دغه دوو لینو کې راځي. ګوره په دې ځای کې نری دی، په دې ځای کې هم نری دی، په دې ځای کې هم نری دی، په دې ځای کې ډبل دی، په دې ځای کې دغه شیانو ته باید چې تاسو نظر ونیسئ او د دغه A لپاره دغه تمرینات وکاروئ، ستاسو لپاره ډېر فایدهمند دي. اوس راځو دوهم حرف ته چې B دی. B زه راځم اول دلته لیکم، بیا د هغه لپاره موږ تاسو ځینې داسې تمرینات درته ښیم چې تاسو وکاروئ، ستاسو دغه خط مشکل به حل سي انشاءالله. دغه د انګلیسي کوچنی B ده او یا هم سمال لیټرز چې ورته ویل کېږي. دا B موږ تاسو دغه رقم سره هم لیکلی سو او دا رقم هم لیکلی سو. په دواړو طریقو سیده سی شو، خو دغه غوندې ډیزایني راځي چې کله مکمل خط ورسره ولیکل سي بیا ډېره کیسه ښکاري. دغه که غواړئ موږ تاسو ولیکو دغه تمرین وکاروئ ورسره. اول ګوره نری، بعد لغه بیرته چې راځي ډبل صحیح شو. په دې ځای کې نری دایره شروع کړئ، دلته ډبلوالی ورکړئ.
په دغه ترتیب سره تاسو بي لیکلی سئ. دغه چې دی د دې لپاره دغه تمرین پخوا کې هم ما تاسو ویلي وو. اوس راځو د سی حرف ته. سی چې دی موږ تاسو بیا چې په دغه دوو لاینو کې ولیکو، دا بیا چې موږ تاسو څنګه ولیکو. شروع د سی حرف له دغه ځای نه ده. صحیح شو؟ د دغه اندازې له دغه خط نه تر دا لاندې خطه پورې له دې ځای نه شروع دی د سی، بیا په دغه ځای کې ختمیږي سی بیرته، یعنی دا رقم راځي. ګوره دا رقم. اوس راځم زه دلته لیکم، یعنی دغه دواړه اندازې به یو شان وي. اوس راځو د ډي حرف ته. ډي موږ تاسو دا رقم لیکو. صحیح شو؟ دا رقم ته هم لیکو، ساده په دا ترتیب سره لیکو. د دې لپاره هم د بي غوندې پریکټیس لرو چې یوازې چپې خواته راځي، د چپې خوا نه جوړو ښي خواته. ګوره د سی غوندې. صحیح شو؟ دا ګوره بس. اوس راځو ای ته. ای چې دی صرف په دغه ځای کې چې سره وصل سي دې ته ای ویل کېږي. هماغه رقم پریکټیس لري. دغه لکۍ زه د دې لپاره ورکوم کله چې بیا د خط په منځ کې راسي نو یو بل حروف چې ورسره سریښوئ دغه یې د وصل کېدلو خط دی. صحیح شو؟ په دا ترتیب سره ګوره دلته به داسې راسي، دلته به ای جوړه کړي، بیرته له پاسه ورباندې راسي دا رقم. اوس راځو ایف ته. ایف موږ تاسې دغه رقم هم لیکلی سو. صحیح شو؟ په دغه ترتیب سره هم لیکل کېږي، په دغه ترتیب سره هم لیکل کېږي، په دغه ترتیب سره هم لیکل کېږي. په دغه څلور ډیزاینو سره تاسو اف لیکلی سئ. اوس راځو جی ته. جی هم د ډي په شان باندې تمرین لري. دا رقم دلته دغه چې دی دا نږدې هم ورته راکاټېدلی سي او لرې هم. ګوره دا رقم له دې سره وصل کېدلی هم سي. هماغه رقم د ډي غوندې پریکټیس دی. صحیح شو؟ علي دغه پریکټیس ورسره وکړئ. ګوره اوس راځو ایچ ته. ایچ چې دی هماغه رقم د بي غوندې پریکټیس لري. دا رقم دا چې دی ایچ دی. صحیح شو؟ دا ایچ شو هماغه رقم پریکټیس لري، صرف دغه پریکټیس به ورسره اضافه کړي. آی چې دی آی ډېر اسانه دی. دا د وصل کېدلو له بل حرف سره خط دی او بس آی دغه رقم به تاسې فشار به دلته ورکړئ. دا رقم په دا ترتیب سره آی راځي. اوس جې هم په دا ترتیب سره. ګوره یو خط به تاسې داسې راکش کړئ، بیرته به شاته راسي، دلته به لاندې راسي. دا نږدې داسې بیا دا رقم. په دغه ترتیب سره هم تاسې لیکلی سئ چې دغه دا لام غوندې چې راځي دا ور غټه هم لیکلی سئ او کوچنی هم لیکلی سئ. ګوره دا رقم په دغه ترتیب سره ساده هم لیکلی سئ. دا رقم صحیح شو؟ دا لام په څیر باندې هم لیکلی سئ او په دغه ترتیب سره هم لیکلی سئ. اوس راځو کې ته. کې موږ تاسو دغه رقم لیکو.
دا رقم یې هم لیکلی سو، ساده یې هم لیکلی سو. د دې لپاره صرف دغه پریکټیس وکړئ. اوس راځو ایل ته. ایل صرف دغه رقم دا ترې نه ایسته کوئ، نور ولیکئ. ایل راځي، ګوره دا رقم د اول نه رای بیرته لغوندې فشار قلم ته ورکړئ. دا رقم ګوره، او که غواړئ چې ساده یې ولیکئ دغه رقم به ولیکئ. صحیح سو. اوس راځو ایم ته. ایم موږ او تاسې دغه رقم تمرین کو. د این لپاره موږ او تاسې دغه یوه دندانه ترې منفي کوو. اوس راځو او ته. او چې دی په دغه ترتیب سره موږ او تاسې لیکو. دا رقم ګوره، که غواړئ د خط مابینځ کې یعنې شاته بل حرف وي، دا د وصل کېدلو خط حتما باید چې ورکړو. دا رقم ګوره. د دې او لپاره. اوس راځو د پی لپاره. پی موږ تاسو په دغه ترتیب سره هم لیکلی سو، په دغه ترتیب سره هم لیکلی سو. صحیح شو. نو دا پی دی، هماغه د بی په شان باندې تمرین لري. دغه تمرین هم ورسره وکړئ. دا باید چې یو شان وي، لاندې و پورته یو رقم را روانې. صحیح شو. نه چې یو ډېر را لاندې سوی وي، یو کم نه، په دغه د خط په اندازه باندې ور یو را. اوس راځو پی کیو. کیو هماغه د ډي غوندې تمرین لري. اوس راځو آر ته. آر چې دی دا رقم هم موږ تاسې لیکلی سو. د خپل آر د تمرین په شان دی. بل آر چې دی موږ تاسې دا رقم لیکو. ګوره د وصل کېدلو خط، او دلته دا رقم دا به ورکړي. اس دا رقم دا وړکی هم تاسې لیکلی سئ. اوس راځو ټي ته. ټي د دغه خط د اولینی خط په مابینځ کې راځي. دا رقم دلته یو هغه ورکول کېږي خط. دا رقم زیات به یې نه جګوي. صحیح شو. نه چې دومره مو جګ کړی وي بیا دلته دا به د ښکاري. صحیح شو. د دغه اولینۍ خانې تر مابینځه پورې باید چې دا راسي. یو هم دا رقم، وی هم دا رقم، ډبلیو هم دا رقم. دا رقم هم راتللی سي او دا رقم هم راتللی سي. ایکس دا رقم ګوره داسې به تاسو نه لیکئ. سو دا رقم بدرنګ راځي. دا رقم بیا دا رقم. دغه تمرین دی ګوره. دا رقم دا رقم. وای هم په دا رقم سره. زاید هم دا وړکی هم راتللی سي او دا رقم هم راتللی سي. نو زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپېڅلي رب سپارم. ښه وخت کې ښه وي. الله حافظ. که مو دغه ویډیو خوښه سوه نو د ملګرو سره هم شریکه کړئ.